خو سلامونه مو هرکلی کوم دوستانو، وخت مو په خیر، ستړي مه شئ. د هر څه د مخه باید زه یادونه وکړم دوستانو، زموږ چینل سبسکرایب کړئ او ورسره په خوا کې د بیل نشان ووهئ ترڅو زموږ نوي راتلونکي معلومات په اسانۍ ترلاسه کړئ. زیات کوروالی د دغه 4 ډوله ناروغیو مخنیوی کوي. ګډه چاره چې د مشترک ژوند په څرنګوالي مهم تاثیر لري، په عین حال کې د ځینې ناروغیو په له منځه وړلو کې هم مهم رول لري. پوهان د دې لپاره چې واقعاً د یادې چارې دا ډول ګټه هم ترلاسه شي ځینې سپارښتنې کوي او وایي چې باید دا چاره هغه ډول چې لازمه ده ترسره شي. هغه کسان چې په اونۍ کې 3 ځله ګډ کار کوي، د زړه حملې د خطر پکې نیم په نیمه کمیږي. دا کسان باید مخکې د زړه تکلیف ونه لري، خو که چیرې یو کس مخکې د زړه تکلیف لري، باید د ګډې چارې په ترسره کولو کې د افراط او زیاتوالي څخه کار وانخلي، بلکې ان د خپل ډاکټر سره مشوره وکړي. په متوسط ډول ګډه چاره ترسره کول د دې کسانو لپاره ګټه لري، خو سخته او شدیده چاره ورته خطرناکه هم تمامېدی شي. ګډه چاره په عین زمان کې د فلج مخنیوی هم کوي، د دې لپاره چې باید منظمه چاره ترسره شي، داسې چې ورو ورو پیل شي او وروسته په پای کې لږ شدیده پای ته ورسیږي. دواړه لوري باید د یو بل سره په توافق مخته ولاړ شي او اړیکه باید حد اقل 10 دقیقې وخت ونیسي.